وطنه خدای دې روغ که نو شاداب په لوږه نه دی ډوډۍ به دې د غرونو په ترکو پسې خورمه. سلام وخت مو بخیر قدرمنو حمزه سیام خان یو وار بیا ستاسې په درانه چوپړ کې ما خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په کالیو کې نغښتي اوسي. د هر څه له مخې ټولو پښتنو افغانانو ته کوچنی اختر ډېر ډېر مبارک شه، که څه هم رسمي اعلان نه دی شوی نه دلته او نه په نورو هیوادونو کې، خو بهرحال زما لخوا او د شاکر مومن لخوا په ایډوانسو کې ومنئ او قبول یې کوئ. دا شیبې موږ په سپین خړو کې ولاړې شاکره، ګرمي هم ډیره زیاته ده. شاکر مومن زما ډېر تکړه ملګری دی، د فکر ملګری دی. چې راورسېدلو نو شاکر راته وایي چې سیام خانه ته پوهېږي؟ ما ویل چې نه. وایي چې دا غرونه کم ته ګورئ دا د کرومایډو ډک دي، دلته کرومایډ دي، د دې نه کرومایډ نورو ولایتونو ته ځغلي. ما ویل چې شاکره دا خو د ډېره ښکلې خبره وکړه او په دې باندې ډېری شی باس کېدی شي، خو موږ راوتي په چکر باندې. موږ ویل روژه به م لنډه کړو، فکر کوم چې نن اخري روژه ده یا سبا اخرنۍ روژه ده. شاکر ته مې ویل چې ګپ به هم ولګو، کیسې کتارې به هم کوو، د دې موسم نه، د دې انوایرمنټ نه او د دې ښکلې فضا نه به خوندونه هم اخلو. باور وکړئ چې دا چوفتیا، دا ونې بوټي دا جلا کیف لري او د انسان سره خبرې کوي. شاکره د انسان د ذهن د پیاوړتیا لپاره څومره ارزښتمن دی ستاسو په آن باندې؟ ډیره مننه سیام خانه چې موږ له وخت راکړو. ستاسو د کتونکو ډیره مننه. شاکر جانه څه ویل؟ ده راته وویل چې تا وختي یو خبره وکړله، ما نوټ کړله که نه، خو تا ته ما څه ونه ویل. تا وختي یو خبره وکړله چې دا غرونه د کرومایډو ډک دي. نو دا کرومایډو که ډک دي نو د دې نه دا کرومایډ خلک ولې نه راوباسي، او که راوباسي نو دا خلک څوک دي؟ ما په دې قصه پوه کړه. راځه د دې بوټو نه به م ځان راخلاصو، خو دا ځان له خوند لري. ملګرو که تاسو ګورئ که نه ډېری شي. شاکر دې ته څه نوم وایي؟ دې وخت کې موږ د سپنخوړو نه دې بوټو ته څه شی وایي؟ غوړاسکي ورته وایي. ښه شاکره دا خلک په خپل کار نه راولي؟ دې ځایي خلکو ته د دې ځای چې کوم باچا دی ګل باچا او ورته ویلي چې تاسو دا خپل ضرورت مطابق استعمالولی شئ، اچھا خو تجارت یا د بل ځای ته ترانسفر کولو اجازه تاسو ښه شاکره تاسو خبره مې کټ کړله، قطع مې کړه، وبښئ بیا خبرې ته دې ادامه ورکړه. تا د کرومایډو خبره کوله. دې وخت کې موږ د سپنخوړو غرونو شاته ګل باچا ځای کې ولاړ او دا شاته غر چې کوم ښکاري دا د کرومایډو ډک دی. اچھا په دې باندې مخکې جاپړم وال شوي وو. چا څه جپړه وال شوي شاکر؟ واه 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 ښه خبره کوه شاکره. اخوا هغه طرف ته لنټیروز والا وو، دې خوا نور قوم وو. اچھا دا ګل باچا دغه وو. نو بیا هغه مسله ستونزه چې کوم وو هغه بیا حل شوله. خلکو ویل چې لکه هغه داسې فیصله وشوله چې شاکره دا څیزونه خو دې تنګوي نه که نه؟ غرونه خو چا ختم کړي نه دي، خو هغه طرف یې ستاسو دا طرف به زمونږ وي. اچھا بس کرومایډ دې وباسئ دي، غرونه خو چا نه دي ختم کړي. ټیک ده ټیک. شاکره دا راته ووایه ته خو پوهېږې که نه دې ځایونو ته راغلی ډېرې، د دې خلک ځایي خلک کوي څه؟ مثلا روزګار یې څه دی؟ څه شی کوي څه شی نه کوي؟ په دې کیسه مې پوه کړې. یاره تاسو خو وکتله دې ځایونو خلک ډېر پاسمانده پاتې شوي، لاره مو ته او لاره ډېره کچه ده، خراب هم ده، کنډې کپرې ده که نه، او د ژوند د تېرولو هېڅ سهولت نشته دی. ګینې نور ګورئ د ښکلا نه، د کرومایډو نه، د دې څیزونو نه مالاماله ده دا علاقه دا ځمکه، خو انفارچونیټلي یا له بده مرغه دا خلک نه خبره اوسي که نه. بالکل دلته اصل کې تعلیم نشته، او کوم ځای کې تعلیم نه هغه ځای ډېر پاسمانده پاتې. نو د تعلیم نشتوالی څه دی شاکره؟ ولې وجه څه ده؟ ځکه خو شاعر وایي چې ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه، ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه، اوس وخت یې د شعور نه مورچې جوړوي. واه 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 شاکر ګورې که څه هم شاعر لیکوال نه دی، خو د ډېر محترم خدای بخښلي ارواحات دوست محمد بهر صاحب شاګرد دی او ډېر ښه شعر کله کله ووایي او ډېر ښکلی وایي. باور وکړئ چې انسان وایي شاکره دا دې چېرته جوت کړی یا دې چېرته زده کړی دی؟ شاکره څه کیسې کتارې د کوم شعر ته در یادېږي؟ مړه نن کلاو ماحول دی او چې څه ویل غواړې وایه، انفارمل ویډیو ده او د ملګري دې دقسې قبوله کړي. ښه زه د بهر صاحب شاګرد یم، الله دې وبخښي. تاسو د بهر صاحب یو څو شعرونه ارشاد بهر صاحب وایي چې بهره پښتانه دي تل، بخره پښتانه دي تل، ګل اوسي ودان اوسي، واه دوی دې په یو بل باندې دغه رنګې ګران اوسي. واه 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 ډېر قدرمنو کتونکو دوست محمد بهر صاحب زموږ ډېر تکړه د شمالي اشنغر ډېر تکړه لیکوال و، زموږ استاد هم و. شاکر یې کال نیم وړاندې که نه هغه له دې پاني نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. بهرحال قدرمنو کتونکو روژه هم ده، څه هم اخرۍ روژه ده یا سبا به اخرۍ، خو شاکر ته مې ویلې چې باید چکر ووهو او په دې غرونو کې په دې دشتو کې سړی وګرځي نو خوند وکړي، دا ذهن یې خلاص شي، ډېره مزه وکړي. شاکره اخرۍ کوم څه ویل غواړې جانان؟ زما لاس هم ستړی شو. بس اخرۍ دا میسج ورکول غواړم چې پښتانه دې په ټول په اتفاق شي او اتحاد
ټول دنیا ته موږ به دنیا ته ښایو چې موږ منپسند خلک یو ها او موږ څنګه ترقي کولی شو. واه 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 قدرمنو کتونکو دا و شاکر مومن چې تاسې خبرې واورېدل شاکره بس نور به مرکې ته به د فای تیږه کېدو خوښه ده صحیح صحیح. قدرمنو کتونکو دا مرکه فای ته رسي چېرته چې مې ښاد آباد او بریالي اوسئ شاکره ټاټا ورته وکړه